اوس موږ څنګه کولی شو چې له یوټیوب څخه دا ویډیو را ډاونلوډ کړم بې له دې چې کوم اپلیکیشن استعمال کړم. د دې لپاره چې کومه ویډیو زموږ خوښ شي هغه ویډیو را خلاصوو. هره ویډیو چې وي د ویډیو لینک کوو. د ویډیو د لینک لپاره موږ د شیر آپشن په نامه د یو بټن لري په هغه کې کافي لینک دا وهو. کله چې دا لینک موږ کافي کو دغه څخه وروسته راځو که په موبایل کې هر براوزر وي که ګوګل کروم وي یا بل براوزر وي هغه براوزر را خلاصوو. په دې براوزر کې لیکم یوټیوب آنلاین ډاونلوډر. دا اول لینک چې لیکلی دی یوټیوب کنورټر ډاونلوډر کنورټ ټو آنلاین ویډیو کنورټر دا لینک را خلاصوو. په هغه کې د اول ټکسټ دی په دې کې موږ پیسټ لینک هیر هغه لینک چې موږ کاپي کړی دلته هغه پیسټوو. د هغه څخه وروسته سټارټ کوو. او ویډیو پیدا شوه. د دې لپاره چې دا ویډیو که چیرې موږ اوس ډاونلوډ کړو MP3 راته ډاونلوډېږي خو که چیرې موږ غواړو چې د دې آپشن ورته بدل کړو مثلا غواړم دا ویډیو تصویري وي MP4 وي دا دوم آپشن را خلاصوو. دلته دا ټیک مارک چې دی MP4 ته یې اړوو. د هغه څخه یې وروسته سټارټ کوو. ویډیو 1 MB ده. د هغه څخه وروسته ډاونلوډ. د ویډیو ډاونلوډ شروع شو. دا 15 منټه 4 منټه کې را ډاونلوډېږي. د دې لپاره د انټرنیټ په بینډویټ پورې اړه لري چې ستاسو د انټرنیټ سپیډ څونه وي په هغومره وخت کې را ډاونلوډېږي. بې له دې چې موږ کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو یا کوم پلی سټور ته ولاړ شو کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو آنلاین ډول کولی شو هره ویډیو چې وي په یوټیوب کې موږ را ډاونلوډ کړو.